په همیشه بهار کې ساه اخیستل سخت شوي. له ډیره وخته راهیسې د بارانونو نه ورښت د هوا د ککړتیا کچه ډیره کړې. د جلال آباد ښار سره له دې چې ګڼ باغونه او ونې لري مګر بیا یې هم هوا د تنفس کېدو نه ده. اوسیدونکي یې له ګرجنې هوا څخه تر پوزې راغلي. دا کومه هوا چې تاسو ته ښکاري دا ډېره چټله ده او ډېر ناروغۍ یې رامنځته کړي دي. نو اوس فلحال زه خپل هم ناروغ یم او هر یو کس چې ګوري د ناروغۍ د الرجي حساسیت ډېر لري. څه معلومات ده هوا بیخي زیاته ککړه سوې ده. زه خپل هم ناروغ یم نو د دې په خاطر ما ماسک اچولی ده. نو تاسو څخه مې هیله کوم چې ماسکونه وکاروئ تر څو ناروغیو څخه وژغورل شئ. له یوې خوا که د هوا د خرابوالي لوی لامل وچکالي یادیږي، نو له بله خوا په موټرونو کې د ناسمو تیلو سوځول د هوټلونو او نورو خوړو پلورونکو لخوا د غیر معیاري سونتوکو سوځولو د ښار هوا لا ککړه کړې. د ناپاکې هوا ستونزې نه یوازې ګڼ میشته ښارونه بلکې د لرې پرتو ولسوالیو اوسیدونکي هم په اندېښنه کړي. د ننګرهار په کامه کې د ښوونکي خیبر په قول چې په سیمه کې هره کورنۍ د تنفسي ناروغیو مریضان لري. د کال د شروع نه د اوسه پورې دا تنفسي ناروغۍ شته دی او د اوسه پورې جریان لري. د اوسه پورې دا ناروغۍ شته. ټول خواوشا زمونږ څومره کلیوال چې دي دا شکایت کوي چې یاره څه کال دا د تنفسي ناروغۍ زیاتې شوي دي او بیخي تر دا مهاله پورې چې دی ختمې نه شوې. د اوسه پورې دا دوام لري او خلک یې غټه وجه همدغه د وچکالۍ بولي. د ککړې هوا تنفس کول د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي چې حتی د ناروغانو د مړینې سبب ګرځي. دا چې سینه بغل په ماشومانو کې د مړینې لوړه فیصدي جوړوي. نو سږ کال چې هوا ډېره ککړه ده نو زموږ ماشومانو ناروغۍ د سینه خاص کر د سینه بغل ناروغۍ هم ډېرې زیاتې وي. موږ خپله اوس هم په شفاخانه کې اکثر د سینه بغل ناروغیو څخه ماشومان ډېر زیات دي او فیصدي هم د مریضتیاګانو زیاته شوې ده. حتی د بستر فیصدي هم ورسره زیاته شوې ده. نو علت یې عمده علت یې د هوا ککړتیا ده. د تازه څېړنو له مخې دا مهال په نړۍ کې د ککړ چاپیریال له مخې افغانستان شپږم هیواد دی چې د اقلیم او چاپیریال له زیانونو څخه اغیزمن دی. اجمل صدیقي، ننګرهار.